د ننګرهار ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه لسګونه مجاهدین له یوې میاشتنۍ زده کړو وروسته فارغ شول. د ننګرهار ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان سبنوال قاری رحمت الله نعماني وایي له دغه مرکز څخه په 40مه دوره کې 380 تنه مجاهدین له عقیدتي او مسلکي زده کړو فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. دغه دوره چې نن تاسې شاهدان وئ نو دا زموږ د ننګرهار د ښوونیز مرکز د 40مه دوره وه او په دغه دوره کې تقریبا 380 نفره مجاهدین د مسلکي او د دیني زده کړو نه فارغ شول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیتي چارو مرسل مل پاسوال مولوي محمد طاهر مبارز له فارغ شو مجاهدینو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال له ولسونو سره نیک چلند وکړي. مجاهدین لاسري نظامی مسلکي زده کړو څخه فارغ شو. دا به انشاءالله د اسلامي نظام ښه نمایندګي وکوي او له عامو خلکو سره په برتخور کې په دریادا کې په ټولو شیانو کې به انشاءالله په هغسې طریقه تعامل کوي څنګه د اسلامي نظام وصوله غوښتنه ده. غلام الله چې له دغه ښوونیز مرکز څخه فارغ شوی وای په دغه یو میاشتنۍ ښوونیزه دوره کې په مسلکي لحاظ ډېر څه زده کړل چې د دندې پر مهال به یې عملي کړي. د ننګرهار ولایت د ښوونیز او روزنیز مرکز کې موږ یو میاشتنۍ دوره درلودله چې په دې دوره کې موږ مسلکي زده کړه، عقیدوي زده کړه او فرهنګي زده کړه موږ کړې ده او انشاءالله په سل فصلو کې موږ تغیرات راغلي دي انشاءالله چې دې ځنه موږ کله خپل قطاعاتو ته ځو انشاءالله په قطاعاتو کې هم او ولس ته به هم انشاءالله خدمت کوو. یو بل فارغ شوی مجاهد حلیم الله بیا ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به له خپلې خاورې دفاع او د ولسونو ساتنه وکړي. دغلته موږ څه زده کړي دي دغه ځای ځو خپل ولس ته به ډاډ ورکوو او د خپل ولس دفاع به کوو او د خپلې خاورې دفاع به کوو. د ننګرهار ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر دې دمه له دغه مرکز څخه په 40 دورو کې له اختصاصي او اساسي زده کړو څخه 9358 تنه مجاهدین فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.